سلامونه او ښې چارې. له هغه وروسته چې په بدخشان ولایت کې د جمعه خان فاتح د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوله او په پایله کې جمعه خان فاتح امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو، تاسو ته به دغه پوښتنه راولاړه شوې وي چې جمعه خان فاتح په بدخشان کې څه کول، داسې کوم تورونه په نوموړي باندې پورې دي چې امنیتي ځواکونه یې دې ته اړ کړل تر څو د ده په وړاندې لاس په کار شي. په دې اړه باندې له مثلث سره یوې معتبرې امنیتي سرچینې ځینې مهم معلومات شریک کړي چې غواړو دغه معلومات هم موږ له تاسو سره شریک کړو او موږ دا معلومات ډېر په خلاص ډول سره آماده کړي دي. اول دا چې دوی وایي چې جمعه خان فاتح غوښتل داسې وښیي چې یوازې هغلته د له شته امنیتي قطعاتو سره مشکل درلودو، خو سرچینه زیاتوي چې دوی داسې اسناد او شواهد ترلاسه کړي چې هغلته فاتح نه دا چې د امنیتي قطعاتو سره مشکل درلودو، بلکې د ټول نظام په وړاندې غوښتل چې داسې هڅې ترسره کړي تر څو نظام ته ستونزې مشکلات رامنځته کړي. دویم دا چې له بهرنیو کړیو او وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې درلودې. په دې اړه باندې هم سرچینه زیاتوي چې دوی کره معلومات او اسناد له ځان سره لري. نن هم له مثلث څخه به تاسو یو ثبتي غږ اورېدلی وي چې په هغې کې هم په هغه غږ چې هغه جمعه خان فاتح ته منسوب دی او د مخالفو وسلوالو له یو تن مشر څخه د دې غوښتنه کوي چې هغې ته د ده پیغام ورسي او له دوی سره د امنیتي تجهیزاتو په برخه کې همکاري وکړي او د بدخشان یو شمېر ولسوالۍ او مهمې نقطې هم هدف وګرځوي. سرچینې زیاته کړې چې د فاتح له زیرمتونونو څخه یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم دوی ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ سرچینه زیاتوي چې د مهم او پرمختللو وسلو ترڅنګ دوی د ډالرو بنچې هم هغلته ترلاسه کړي دي. دریم دا چې جمعه خان فاتح غوښتل چې د جګړې لمن هم نوره د بدخشان نورو ولسوالیو ته وغځوي او په دې اړه باندې سرچینه زیاتوي چې کره اسناد دوی د تحقیقاتو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي چې دا ښکاره کوي چې جمعه خان فاتح هڅه کوله چې له خپلې زادګاه څخه دغه جګړه پیل کړي، د بدخشان نورو ولسوالیو ته ورسوي او له بدخشان څخه بیا نور ولایتونه هم تر خپل پوښښ لاندې راولي. څلورم مورد هم سرچینې چې له موږ سره شریک کړی دی هغې زیاته کړي چې جمعه خان فاتح په خپل سر معادن او کانونه دوی استخراجول او له هغو قراردادیانو څخه چې په بدخشان ولایت کې دوی د معادنو په برخه کې کار کوي له دوی څخه د باجګیري ترسره کوله. د خپلو غیر مشروع درآمد څخه د هغې یوه لویه برخه به د په تجهیزاتو او د وسلو باندې په مصرف رسوله. سرچینې دا هم ویلي چې تحقیقاتو په پایله کې دوی داسې اسناد او شواهد هم ترلاسه کړي چې ښیي جمعه خان فاتح د عامه نظم د ګډوډولو او امنیت خرابولو لپاره یو لوی پلان درلود چې دوی وکولی شوی د دغه پلان په ښه نقطه کې خنثی کړي. له مثلث سره پاتې شئ تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې هم په دې اړه باندې کره معلومات له تاسو سره شریک کړو.